کار عملی یک پروژه مهم برق رسانی در منطقه سفید سنگ ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر امروز یکشنبه به صورت رسمی توسط ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب افتتاح شد. این پروژه که به ارزش نزدیک به 32 میلیون افغانی از سوی وزارت انرژی و آب تمویل می شود، شامل نصب پایه‌های برق، عیارسازی کابل‌ها و تمدید لاین‌های برق است که در چندین مرحله و در جریان یک سال آینده تکمیل خواهد شد. تقریبا 2000 کورنۍ ته دلته له برق نه به هغه مستفید کیږي او په دغو پیسو باندې به هغه د اړتیا وړ اجناس خریداري کیږي او بیا به دغه 2000 کورنۍ له برق نه مستفید کیږي. خو د انرژي او اوبو وزارت منظور شوي پلانونو سره سم په راتلونکو پړاوونو کې به د سفید سنگ پاتې سیمې او گاونډی کلی هم شامل شید. به گفته مسئولان با بهره برداری این پروژه نیازمندی برق بیش از 2000 خانواده در منطقه سفید سنگ حل خواهد شد و آنان برای حل سایر مشکلات مردم نیز تلاش میکنند. د محترم و معزز و خپل مشرانو محترمانه هیله داده تاسو د ټول ملک په سطح مسؤلیت لرئ. موږ به خصوصي غوښتنې نه کوو، خو لوګر د کابل په دروازه کې ده. دغه غوښتنه کوو چې نن دلته پروژه راغله، الله دې موږ ته نور هم دا پروژه پلي کړي. هغه کې چک ډیمونه جوړ سي، یو اوبو بندونو لپاره ډېر مناسب موقعیتونه لرو او بازار کې د تورې غونډۍ په نامه باندې یو موقعیت موږ لرو چې تقریبا ټول ولایت استفاده ورځینې کوای شي. دومره اوبو به جمع سي که توجه وسوه. باشندگان منطقه سفید سنگ نیز با ابراز خرسندی از آغاز این پروژه از حکومت خواستند که کیفیت و سرعت کار را در اولویت قرار دهد تا به گفته آنان مردم در زمان معین از روشنایی برق مستفید شوند. او زه یو په حیث یو کلیوال دغه برق مخکې دلته نه و، دلته ډېر مشکلات و. برق یو حیاتي شی ده چې انسانانو ته ډېر ښه سهولت ژوند ورکوي او پروردګار دې وکړي چې زر عملي سي او دلته کار وسي. دا نیم ژوند ده، دا نیم ژوند او نیم ژوند د خلکو پوره نه ده. نو کوم وخت چې برق راشي په ژوند کې اوبه او برق دا حیاتي منبع ده. بس موږ ته چې د برق راشي کنه برق راشي او تو نه وشي ورا او کور کې رڼا شي ورا، بس غونډه خلکو ستونزه به حل شي. دا به مشران موږ ته ډېر غوي چې موږ ته دا کار ډېر زر وکړي. از سوی دیگر مسئولان شرکت تطبیق کننده این پروژه با تاکید بر کیفیت کار اطمینان دادند که تمام مراحل پروژه به گونه معیاری و در زمان تعیین شده تکمیل خواهد شد. دا پروژه خو چې دا عموما قرارداد شوی ده یو کال لپاره کاري موده ده چې په یو کال کې باید تکمیل شي او دا خلک د برق نه برخمن شي. بر بنیاد گفته‌های مسئولان وزارت انرژی و آب، پروژه‌های مشابه در سراسر ولایات نیز روی دست گرفته شده است که هدف از آن گسترش دسترسی شهروندان به انرژی برق در سراسر کشور میباشد.